نن هم الحمدلله موږ تر ډیرو کړاوونو وروسته چې زموږ مجاهد ملت ورسره مخ و تر هغه ټولو کړاوونو تېرېدو وروسته نن په داسې یو حالت الله پاک ونازولو لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام مبارک د نعمتو څخه برخمن سو موږ تاسې هم په داسې نعمتونو ونازولو په دغسې ورځو کې به چې د اختر مبارکې ورځې وې زندانونه پل چرخي و بګرام به مو د ځوانانو و د مجاهدینو و د مظلومو افغانانو ډک دغسې په مبارکو ورځو کې د اختر په ورځو کې به یو دوست د بل دوست کره نه سوی تلای په دغسې مبارکو ورځو کې به کورونه د غم پر ټغر باندې ناست وه یوه ورځ د مخه دوې ورځې د مخه به په ډېرو کورونو کې داسې وای چې هلته به جنازې وې هلته به شهیدان وه هلته به چاپې راغلي وه هلته به کورونه بمبار سوي وه هلته به کورونه تخریب سوي وه د قسم قسم مشکلاتو ستونزو سره به مخ وو نن الله رب العالمین هغه زندانونه ټول خالي کړه ټول مسلمانان یو د خلاصوالي و د امن و د سوکالۍ په فضا کې ژوند لري د اسمان پر مځکه باندې هغه د الله پاک عذاب نسته هغه کافر نسته چې مسلمان به لاندې ځنې په تکلیف و په خپلو وطنو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې په مرکز کې هغه څوک نسته چې د افغان مسلمان ملت به د هغو څخه ځورېدی تکلیفېدی به د مسلمانانو حریت و اسلامیت و ازادي به تر ګواښ لاندې وه په دې عمل کې داسې زندګي اوس الله پاک مسلمانانو ته ورکړې ده چې هغه زندګي شاید په ټوله دنیا کې بل یو مسلمان ملک ونه لري هغه حریت هغه ازادي هغه د شریعت تطبیق او هغه عزت چې الله پاک د دغه ملک مسلمانانو ته ورکړی دی نړیوال نه لري بلکې په نړۍ کې مسلمانان شاید د دغسې حالت سره نه مخ ستونزې او مشکلات او د اسلامي نظام تطبیق په دغه شکل باندې چې په افغانستان کې دی هغه دنیا نه لري الله رب العالمین په ډېر غټ نعمت نازولی یو زما خو خپل دا برداشت دی چې څونه شهیدان مو ورکړي دي که د هغو نه لس وارې شهیدان مو نور ورکړي وای خو چې الله پاک په دغسې نعمت نازولی بیا به هم دغه نعمت دا شهیدان تر دغه نعمت کم وای